یو سړی په خپل کور کې چرګه حلاله کړه او چرګه یې د چرګانو والا دکان ته ویوړه. دکاندار ته وی چې دا چرګه ماله سپینه که او ټک ټک کېږه وړه وړه یې که. دکاندار ورته چې بس ټیک ته نیمه ګنټه بعد راځه. سړی کور ته لاړو. لږ ساعت بعد دې دکان ته یو قاضي رالو د ریاست فیصلې چې کوي. قاضي دې دکاندار ته وی چې ماله یو چرګه راکه. نو دکاندار ورته چې یاره جي ما سره خو چرګان ختم شوي دي. اوس د قاضي نظر په دغې چرګه باندې پرېوتو. دا چرګه یې ولیده په میز پرته وه. نو قاضي ورته ماله دغه چرګه راکه. دکاندار ودی چې یاره جي دا خو اوس یو سړي راوړه او هغه ماته وی چې دا ماله کټ که او سپینه یې که دا خو پردی ده. قاضي ورته په خیر لالچ ورکړو وی چې زه به دله پیسې درکړم او که دا سړی رالي نو ته ورته وایې چې ستا هغه چرګه خو الوتې ده. د دکاندار ورته یاره جي څنګه الوتې ده چرګه خو هغه په خپل لاس په کور کې ذبح کړې ده نو زه به ورته څنګه ویم چې دا الوتې ده. بهرحال قاضي ورته وی چې فیصله خو به زما عدالت ته راځي فیصله خو به زه کوم که نه. وی چې زه پوه شو زما کار پوه شو خو بس د پیسې والو ماله چرګه راکړه. دکاندار مجبوره شو چرګه یې ورکړه. قاضي لاړو. لږ ساعت بعد د چرګې مالک راغی. دکاندار ته وی چې څنګه چلې زما کار شوی دی که نه. دکاندار ودی چې یاره ما ستا هغه چرګه سپینه واله خو والوته. اوس دا سړی ډېر حیران شو چې مړه چرګه څنګه والوته. خدای ظالم ووایه خو ما په خپل لاس حلاله کړې وه. بهرحال خبره تکرار شروع شو. خبره جګړې ته ورسېده شرطه. دواړه په یو بل پسې شر له پاسې د جګړې ده. په لار یو سړی تېرېدو هغه ورته دلته شر مه کوئ او لاړ شئ د قاضي عدالت ته قاضي به درله فیصله وکړي. بس دواړه په دې راضي شو د قاضي عدالت ته روان شو. اوس په لار روان دي. په لاره کې د یو مسلمان او د یهودي جګړه ده. دا دکاندار په دې نیت دې دواړو له ورالو چې دې دواړو خلاصون وکړمه چې یو بل خوږ نه کړي. نو په دې خلاصون کې د دغه دکاندار ګوته د یهودي په سترګې کې ورغله او د یهودي سترګه ړنده شوه. اوس خلک راجمع شو وایي یهودي له سترګه ړنده کړې ده وایمه جوړه شوه. دکاندار هم ډېر زیات ویلی چې دا خو ماته بله مسله جوړه شوه. خلکو ورته چې زه ځو قاضي له. خلک روان شو قاضي له روان دي. اوس دا دکاندار په دې خپل زړه کې ډېر زیات یېرېږي چې ما سره خو قاضي د چرګې واده کړی و چې د چرګې فیصله به در حل کړم. دا خو ماته بله مسله جوړه شوه. بهرحال په لار روان دي. د خلکو خیال چې اخوا شو نو د دکاندار منډې کړې وتښتېدو. دا خلک ورپسې دي. دا دکاندار یو جومات ته ننوتو او په جومات کې یوې دنګې منارې ته وختو. اوس د منارې په سر ناست دی. خلک ورته وایي چې راکوشه د قاضي عدالت ته ځو ناوخته کېږي او دا سړی نه راکوزېږي. بهرحال یو دوه درې کسه جومات ته به دې سړي پسې ورغله به دکاندار پسې. نو د دکاندار چې ورته وکتو نو هغه د خپلې ویرې نه د خپلې یېرې نه د هغې دنګې منارې نه راټوپ کو. نو چې راټوپ کو په لارې یو بزرګ یو ضعیفه سړی روان و په هغه د پاسه راپرېوتو او هغه په زګي مړ شو. بس دکاندار ته درېیمه مسله جوړه شوه. د بوډا سړي زوی را منډې کړه او دکاندار یې کلک ته مری نه ونیو. ووایه پلار دې راله مړ کړی دی زه چې زو قاضي له. دکاندار ډېر زیات یارېدلی دی چې دا خو ماته د چرګې نه غټه مسله جوړه شوه. بهرحال دوی چې کله د قاضي عدالت ته ورسېد او قاضي دې سړي ته وکتو نو هغه چرګه ورته رایاده شوه. په دې خپل زړه کې وخندل وایي زه د چرګې مسله خو راله خو د دې نورو خبرو نه قاضي نه و خبره. خو چې کله ورته دې خلکو دا نورې خبرې بیان کړې نو قاضي سره ونیو چې داسې مسله جوړه شوه. بهرحال قاضي ووایي چې زما راز چاته ښکاره نه شي. نو دې خلکو ته یې وایي چې زه دا ټولې فیصلې به نمبر په نمبر زه اورم. وایي چې اول چرګې والا راولی. چې چرګې والا یې حاضر کو نو چرګې والا ورته خپله قصه وکړه. نو دې قاضي دې چرګې والا ته وایي چې ته مسلمان یې. نو د چرګې مالک ورته چې او جي بېشکه زه مسلمان یم. وی چې ته په الله یقین ساتې. نو د چرګې مالک ورته چې بالکل بېشکه زه په یقین ساتم. نو وی ورته چې بیا خو به ستا په دې باندې هم یقیني چې الله پاک مړي ژوندي کوي او ژوندي مړه کوي. نو د چرګې د مالک ورته بېشکه چې زما پې یقین دی. نو بیا د قاضي د چرګې د مالک ته وی چې ته څنګه بیا دا دعوه کوي چې دا دکاندار دروغ وایي. کیدای شي ډېر رښتیا وایي او دا چرګه الله پاک را ژوندی کړي والوتي. بس دغلته د چرګې د مالک سر ښکته کو. وی چې یاره جي زما نه غلطي شوې ده او زه دا سړی ما بخلی دی. د چرګې مسله ختمه شوه. د قاضي وی چې اوس یهودي را مخامخ کړی د چا چې سترګه ړنده شوې وه. نو چې یهودي رالی نو یهودي ورته خپله قصه وکړه. نو د قاضي ورته وی چې زمونږ د عدالت یو اصول دي. زمونږ په عدالت کې چې څوک ګواهي هم کوي که نه نو د یو مسلمان ګواهي او د دوو غیر مذهبو ګواهي دا مونږ یو برابري. مطلب د دوو غیر مذهبو ګواهي د یو مسلمان د ګواهۍ برابري. یهودي ورته ټیک ته چې ما ته علم دی. وی چې دغه شان ستا دوه سترګې د یو مسلمان د یوې سترګې برابر دي. وی چې دا مسلمان به تاله اوس دا دویمه سترګه ړندوي. نو چې کله ستا دوه سترګې ړندې شي نو ته بیا د مسلمان یوه سترګه ړنده کړې نو تا ته به انصاف میلاو شي. دا یهودي ډېر زیات ویرېدو. وایي یاره جي بس زما یوه سترګه خو هسې تلې ده او په دې دویمه باندې به ژوند تېرومه او که دا دویمه مې هم لاړه نو بیا به څه کوم. بیا خو به بیخي ړوند شم. وایي چې بس جي ما بخلی دی. یهودي هم لاړو. دویم کیس هم ختم شو. اوس دریم وایي کس حاضر کړی د چا چې پلار مړ دی. اوس دغه بوډا سړی زوی چې رالی هغه ورته چې یاره چې زما پلار یې وژلی د منارې نه یې پرې راټوپ کړي ما ته د انصاف میلاو شي.
قاضي وته چې تعالی بالکل انصاف درکوم حکم یې وکړو چې دکاندار د جمعات د منارې خواته بوځي او بیا د بوډا سړي د زوی ته حکم وکړو چې ته به لاړ شې او د جمعات هغه منارې ته بوخېږي او په دې دکاندار به راټوپ کړي بس تا ته به انصاف میلاو شي دی به هم مړ شي نو د بوډا سړي د زوی ورته یاره جي که دې اخوا دې خوا شو او زه په ځمکه را پرېوتم نو قاضي ورته دغه قاطع خو به دې خپل وي بای دغه حساب کتاب دې خپل دی دغه ذمواري خو زنانه بس د بوډا سړي زوی ډېر ویلی د وایس نه چې زه مړ شم وی چې یاره چې ما بخلی دی بس زما پلار و بس وفات شو بوډا شوی نو د خبرې مقصد مې دا دی چې قاضي دې په ډله یي که نه او قاضي دن را خوشحالی نو که تو هر جرم کې کوه جیل ته به نه ځې دغه شان په هره اداره کې یو مشر قاضي ناسي هغه نه چې په ترخ کې چرګه وړې که نه او خوشحاله یې ساتې نو که هر جرم کې کوه په معاشره کې به چوتې سترګې ګرځې ډېره ډېره مننه الله